बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به موږ تاسو ته د میډیکل ریلیټډ چې څومره خبرې تاسو په پښتو کې کوئ نو دا به تاسو په انګلیسي کې څنګه کوئ تاسو ویډیو لایک او کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ The doctor examined the patient carefully. ډاکټر په احتیاط سره د مریض معاینه وکړه. کو موږ چرته یو کس ته وي چې لکه دا ډاکټر چې کوم دی د ډېر په احتیاط سره د مریض معاینه وکړه یعنی دا مریض یې وکړو چې څنګه دی نو په انګلیش کې به وي the doctor examined the patient carefully. Take the medicines twice a day. د وی دوه ځله په ورځ کې واخله یعنی کو موږ چرته یو ډاکټر موږ ته وایي چې مطلب د ټیک د میډیسن ټوایس ان ا ډے یعنی د دې مطلب دا دی چې دا ستا کومه دوی ده دا ته څه کوه یعنی دا ته په ورځ کې مطلب دوه ځله اخله یعنی دوه ځلې ته خوره ټیک د میډیسن ټوایس ا ډے شي هیز ا مایلډ انفیکشن هغې ته د یو خفیف انفیکشن دی یعنی انفیکشن څه ته وایي کله چې مطلب یو کس د یو سیز مطلب ښکار شي مثال خبره تا اوس مطلب تبه شوله یا مطلب بل درد و غیره نو دې ته تاسو انفیکشن ویلی شئ د ایکس ری شوډ ا بروکن بون ایکس ری کې مات هډوکی ښکاره شو یعنی کوم موږ چرته یو کس ته وایي چې مطلب ایکس ری چې کله کوي ایکس ری دا کاري چې مطلب هغه ستا د هډوکي چې کمی هغه ګوري مطلب چې ستا هډوکي کې سفر راغلی دی او که نه دی راغلی نو مطلب دا تا ته ښیي چې ستا هډوکی مات دی د خپل ځای نه جدا شوی او که نه دی جدا شوی نو بهرحال کو ایکس ری کې هډوکی مات شوی یا هډوکی مات ښکاري نو تاسو به په انګلیش کې وایي د ایکس ری شوډ ا بروکن بون بروکن بون چې کومه دی کله چې د انسان هډوکی مات شي نو دې ته موږ ویلی شو بروکن بون او مطلب ایکس ری تاسو ته چې څنګه ما ویلې چې مطلب دا تاسو ته هډوکی ښیي ستا په بدن کې د غوښې نه لاندې چې څومره ارسي هغه ټول تا ته ښیي هی هیز ا سور تروټ هغه ته غاړه بنده ده یعنی کو موږ چرته یو کس یادو چې هغه ته غاړه بنده ده یعنی تاسو به اکثر کله کتلي کله چې ستاسو مرۍ خراب شي نو تاسو له نه روټۍ مزه درکوي او نه مطلب اوبه هېڅ قسمه څیز تاسو له مزه نه درکوي نو د دې اصل وجه څه چې کله ستاسو له مرۍ مطلب سوځي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو سور تروټ یعنې که موږ چېرته یو کس ښیي چې هغه مرۍ خرابه ده یا غاړه بنده ده نو په انګلیش کې به موږ وایي هی هیز ا سور تروټ د ډاکټر ریکمنډډ سرجري ډاکټر عملیات مطلب سپارښتنې ته وکړه یعنی که مثال خبره تا ته اوس یو ته مریض شي مطلب بیمار شي او ډاکټر وایي چې مطلب تا ته دا سیز وکړه یعنی مطلب عملیات سپارښتنې ته مطلب تا وکړه ډاکټر تا ته وایي نو دې کې به انګلیش کې مونږ وایي د ډاکټر ریکمنډډ سرجري د کلینیک اوپنز ایٹ 8 am یعنی د کلینیک چې کومه دی د کلینیک د سهار په 8 بجې خلاصیږي یعنی کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زما دا دکان یا زما دا مطلب د ډاکټر چې کوم دکان یې هغې ته تاسو کلینیک ویلی شئ چې دا زما په 8 بجې سهار خلاصیږي نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ د کلینیک اوپنز ایٹ 8 am یعنی په سهار 8 بجې باندې مطلب دا دکان خلاصیږي یعنی که تا نه څوک تپوس وکړي نو ته ورته په انګلیش کې دغه رنګې ویلی شي اوایډ جنک فوډ to stay healthy د روغتیا ساتلو لپاره بی کیفیته خوراک څخه ډډه وکړه یعنی کوم موږ مثال خبره چېرته موږ یو ځای ته لاړ شو ډاکټر له لاړ شو ډاکټر موږ ته وایي چې مطلب د روغتیا ساتلو لپاره مطلب د دې کم کیفیټیریا چې کم خوراکونه دي یعنی جنک فوډ چې کم دي دې نه مطلب ډډه وکړه دې نه ځان وساته نو په انګلیش کې به وایي اوایډ جنک فوډ to stay healthy The doctor diagnosed him with diabetes. ډاکټر هغه ته د شوګر ناروغۍ تشخیص وکړو یعنی که موږ چېرته یو کس یادو چې مطلب ډاکټر هغه کې مطلب دغه بیماری روي سره شوګر وغیره نو که تاسو بله بیماری نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ د ډاکټر diagnosed him with diabetes یعنی ډایبټیس چې کومه دی دا شوګر ته وي تاسو ته ما په دې باندې ویډیو هم جوړه کړې تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ هلته تاسو کتلی شئ ډایګنوز موږ څه ته ویل شي ډایګنوز چې کله په یو کس کې یو بیماري ښکاره شي یعنی معلومه شي چې د کې دا بیماري ده نو دې ته موږ په انګلیش کې ډایګنوزډ ویلی شو د ټیسټ ریزلټس ویل کم ټومارو د ټیسټ نتیجه مطلب یا نتایج
به سبا راشي. کو ته چېرته یو کس ته وایې چې مطلب د ټیسټ چې کومه نتیجه ده دا به سبا راشي، د ټیسټ ریزلټ ویل کم ټومارو. یعنې په دې کې څه په دې کې دای چې مثال خبره اوس یو کس دی هغه چې کومه دی یو ټیسټ وکړو مریض له نو هغه ټیم ملي هغه ډایرکټ نه راځي، نو دې د وجې نه به تاسو هغې ته ویټ یا انتظار کوئ. نو که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې مطلب د ټیسټ نتیجه یا نتایج به سبا راشي، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویل شي د ټیسټ ریزلټ ویل کم ټومارو. ملګرو په نننی کلاس کې مانه یو غلطۍ شوي وي څه نو هغه ترې ما ویستلې، بهرحال دا ما ډېر په مشکله سره جوړ کړو. کو چېرته تاسو زموږ ویډیو نه لایک کړي نو خامخا یې لایک کړئ، ځکه چې ډېر په مشکله باندې دا کلاسونه موږ جوړو. او که چېرته تاسو چینل نه سبسکرایب کړل نو چینل خو سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې د مانه ډېره غټه غلطي شوې وه، بیا چې کله ما کلاس شروع کوو نو هغه ټایم کې ما ته پته ولګېده، نو دې د وجې نه تاسو مرسته موږ سره ډېره ضروري ده. بهرحال زه نن دې کلاس ډېر زیات ګډوډ کړم، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخت پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.